سبسکرایب کړئ موسی سالار چینل په یوټیوب باندې او د غنټۍ د نشان در سره خامخا ووهئ. اول سلامونه وکړو نو ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا وخت مونږ د شانګلې نه را روان یو که نه؟ د کوم ځای لیلوڼۍ نه را روان یو او ښکلي غرونه دي، حمایت دی، محمد وسیم دی او زه جو پخپله یم او یو څو شعرونه به زه هم وایم ځکه چې دا خو زمونږ کار دی که نه وایو او که نه ښځې نو چې که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، یا جنتي شي د محراب ژبه شي حد به وشي. مونږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو، سیمه مونږ پښتانه یو په خوږه خبره سر ورکوو، که لږه نرمه د جناب ژبه شي حد به وشي. حمایته اول که وشي چې په ژبه د باور پیدا شي، اول که وشي چې په ژبه د باور پیدا شي، بیا که د ژبه د حساب ژبه شي حد به وشي. ګلو له ښایي چې خوږې خوږې خبرې کوي، ګلو له ښایي چې خوږې خوږې خبرې کوي، که لږه نرمه ده که لږه ښکلې د ګلاب ژبه شي حد به وشي. چې مو د تورو د شلنګار د غوږ نه لرې یوسي، چې مو د تورو د شلنګار د غوږ نه لرې یوسي، که چېرته عامه د رباب ژبه شي حد به وشي. د وسیم یو څو شعرونه را یادېږي، په دې باندې به وسیم ته دعوت ورکوم چې خپل روایات ساتمه، خپل زړګي له شور ساتمه، خپل روایات ساتمه، خپل زړګي له شور ساتمه، اوس هم مجره ساتم یاران او ډنګ ټکور ساتمه. دا شعر زما ډېر خوښ دی چې لکه سیلی یې غږ راخیږي خو وجود یې نه وي، لکه سیلی یې غږ راخیږي خو وجود یې نه وي، داسې یادونه د جانان په هر یو دور ساتمه. مننه ډېر. او بل هم ډېر ښکلی شعر دی چې زما بچی به آخر څنګه لوی سړی جوړېږي، زما بچی به آخر څنګه لوی سړی جوړېږي، چې زه په دې دور کې توره ساتم لور ساتمه. پیغلې ویل ما ته دا شعر تا ته ډالۍ کومه د وسیم دا چې پیغلې ویل په خپله خاوره خپل اختیار چېرته دی، پیغلې ویل په خپله خاوره خپل اختیار چېرته دی، زه خپل وجود خپله ځواني خرڅوم کور ساتمه. وسیمه ستا په سر د مور اتل ته داسې ویل، وسیمه ستا په سر بیبۍ اتل ته داسې ویل، دا به قسم کړې چې به خپل وړوکی رور ساتمه. وسیمه غزل